تاسو د مرۍ وروستۍ برخه دلته وینئ. له هغې وروسته بیا معده پیلیږي او د معدې پای کې بیا تاسو وینئ بل ساختمان چې ورته کوچنۍ کولمې وایو او کوچنۍ کولمې ښې لویې دي چې تاسو یې دلته لیدای شئ او د کوچنیو کولمو وروستۍ برخې نه وروسته غټې کولمې پیل کیږي. تاسو یې بدلون په دې ساحو کې لیدلی شئ. د غټو کولمو لومړۍ برخې ته ډوواډونم نوم ورکول شوی او تقریبا 10 انچه اوږدوالی لري. له دې ځایه تر دې ځایه هضمښت ترسره کیږي. دا یم پوره شکل دی. تصور چې یو ځل یې وګورو څومره اوږدې دي. تار مې رانه خلاص نشي. اوس به بل تار راته څوک راوړي. اما کوچنۍ کولمې ښې ډېرې اوږدې دي. دا یې د پای حصه ده. راځئ د یو بل نفره متر کوچې سره توپیر ونه لري. دا کولمه له چا کمه نه ده.